نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله كريم منان ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القوي المتين القوي العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم رب العرش العظيم رب العرش الكريم رب العرش المجيد فعال لما يريد مؤمنان ومسلمان الله کریم یو نعمت دے چکم بندد اللہ غور کی او کم انسان بحقی باندے مشرف و عزت من کی اللہ یقینا اللہ دیرا غٹد خیر ارادت انسان تکڑی اوپرا او کم انسان چې د هغې نعمت نه محروم شو او الله ورته نصیب نه کړو او بې نصیبه انسان شو یقینا دا ډېر تاواني او ډېر نقصاني انسان دی او دا که هر څومره د دنیا ګټه به وکړي دا ډېر نقصاني دی او هغه نعمت چې الله ورکوي په نسب او حسب او په رنګ او په علاقې او په کلي نه ورکوي الله یې په خپل فضل او کرم او رحم باندې ورکوي او وروسته د طلب د انسان نه هغه نعمت عظیم نعمت دی چې هغې ته وایي د ایمان نعمت نعمة الإيمان من منح الإيمان فقد منح الخير كله ومن حرم الإيمان فقد حرم الخير كله علماء داسې فرمایي چې کوم انسان ته الله ایمان ورکړو او د ایمان نعمت الله ورکو یقینا ټول خیرونه الله ورکړي دی انسان ته دی انسان ته الله د دنیا او د آخرت ټول خیرونه ورکړو او کوم انسان چې دنه محروم شوی د ایمان د نعمت نه نو فقد منح الخير منع وحرم الخير كله د ټول خیرونه دا محروم دی او خیر نه مراد هغه خیر دی چې دنیا کې تا ته سکون او اطمینان درکوي او قبر درته روښانه کوي قبر کې در سره ملګری او په پورې صراط باندې در سره ملګری او د الله دربار ته چې ورځي او د الله دربار کې هم ستا مرافقت او ملګرتیا کوي مراد د خیر نه هغه خیر دی نو چې کوم انسان د ایمان د نعمت نه محروم شو دا د ټول خیرونو نه محروم دی قرآن کې د خیر اطلاق په ډېرو زیاتو شیانو شوی دی او عمومي عام اطلاق اعلی ترین چې شوی دی هغه په وحي باندې شوی ده او هغې ته خیر کثیر پې الله ویلی دی یؤتي الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا دیو جنا مؤمنانو مسلمانانو ورونو ایمان الله د انعام مقام کې او د احسان مقام کې ذکر کوي مونږ ته او مونږ ته دا تنبیه او آګاهي الله راکوي چې د ایمان نعمت یاداش وکړي او
او د ایمان نعمت چې الله در باندې کړی دی د دې تذکرہ او یاداش وکړي چې څومره عظیم نعمت الله در باندې کړی. قرآن څنګه فرمایي ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الله احسان کرے تاسو سره الله وی احسان می در سره کرے رے حبب الیکم الایمان ایمان الله تاسو ته محبوب ګرځولې تاسو خوښیږي ایمان چې پزړه کې دي د چا پزړه کې د چا په خولې کې او د چا په عمل کې او اهل الایمان الله دا ستاسو ته محبوبي چا درته محبوبو چا درته خوښ وګرځولو رب العالمین حبب الیکم الایمان دا ایمان سره چې زما او ستا مینه ده او ایمان خوښیږي او په ایمان باندې سر ورکولو ته تیار یو خو ایمان پرېښودلو ته تیار نه یو زمون په بدن باندې او په زمون په جوسه باندې سر نه ولاړ خیر دی خو لیکن ایمان دې رانه لاړ نشي زمونږ زندګۍ ته دې د خاتمې ټکي ولګېږي خیر دی خو لیکن مونږ په دې نه راضي کېږو چې ایمان زمونږ نه زایل شي او الله ته په ایمان لاړ شو دا مونږ نه خوښوو او په دې راضي نه یو او آخري سلګۍ د زندګۍ پورې مونږ د الله نه غواړو چې مونږ د ایمان سره وابسته او د ایمان سره زمونږ رابطه او چې الله ته ورځو او زمونږ لاسونو کې د ایمان ګلدستې موجودې او زمون کفن کی او سپید کفن چې رانه تاوي په دې کې د ایمان رائحه او د ایمان ذایقه پرته او دا په ایمان باندې خوشاله دا ایمان دومره مونږ ته چا داسې قیمتي وګرځولو او دا چا مونږ ته نصب العین د زندګۍ وګرځولو او مونږ ته یې ډېر خوښ د پلار او د بچي او د اولاد او د دنیا نه دنیا وما فیها د دې ټولو نه چا مونږ ته محبوب وګرځولو اله الاولین والآخرین وګرځولو ربنا ورب آبائنا الاولین وګرځولو ذکر ایمان دیر قیمتی نسخه ده انتہائی قیمتی نعمت ده اللہ نبی فرمائی چې د قیامت ورځ به اعلان وشي او الله له طرفه ملائکو ته امر وشي چې د جهنم نه هغه انسان راوباسي من کان فی قلبه مثقال ذره من ایمان اللہ اکبر سبحان اللہ دے سبحان نعمت دے ایمان ای ربا منگے قدردان جوڑ کی اللہ ربا منگ ایمان قدردان جوڑ کی اللہ اللہ منگا دے ایمان باندے ایمان سر مینہ کون کی جوڑ کی اللہ سنگے شد غواری ربا اللہ نبی فرمائی چې قیامت ورځ به اعلان وکړي الله ملائکو ته ووایي چې دا جهنم نه هغه انسان راوباسئ چې جهنم ته تللی د ګناهونو په وجه او د هغه په زړه کې د ایمان یوه ذره پرته ده دا هم راوباسئ د جهنم نه الله اکبر چې
چې کله د ایمان ذرې په وجه د جهنم نه راوځي نو چې تا سره د ایمان غري نو به ورته څه کوې ته به کوم خواته روان یې او د ایمان غونډۍ او د ایمان سمندر در سره یي بیا به رب العالمین تا سره څه چل کوي او ته په دې نه راضي کېږي چې زما بدن دې نه یي الله خو لیکن زما ایمان دی نو ته به بیا الله ته څومره قیمتي انسان یې دیو جنا ما ملګرو ته ویلي هلته ما ویل دوه حدیثونه دي یو سخت امید حدیث دی ډېر سړی ډېر امید پیدا کوي یو بل حدیث دی هغه سخت دی یېرې دی ما ویلي او دواړو کې به سوچ کوو او د یېرې چې دی هغې شي نه به ځان بچ کوو او د امید چې دی کوشش به کوو چې هغه ځان کې راولو او د امید هغه حدیثو چې دلته مو ویلې چې مثقال ذرة من ایمان او د ایرې دا حدیث دی چې د الله نبی فرمایي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الله نبی فرمایي هغه انسان جنت ته نشي داخلي دی هغه انسان به جنت ته نځي الله نبی فرمایي کوم انسان چې د هغه په زړه کې د ذرې په اندازې باندې کبر موجود وي الله اعوذ بالله منها اعوذ بالله منها اعوذ بالله منها الله پورې پناه نیول پکار دی الله نبی فرمایي هغه انسان په جنت ته نځي چې د هغه په زړه کې د ذرې په اندازې باندې کبر دی نو چې بیا د غره په شان ته کبر دی بیا به موږ سره څه چل کېږي او د غونډۍ او د سمندر په شان ته کبر دی بیا به څه چل کېږي څومره د ایرې حدیث دی تخویف او ترغیب دواړه سره ملګري دي ګوره او ایمان دا دو شی دی او ایمان اندغه دو شیان دي ایمان دا دی چې امید به د الله نه ساتي الرجا چې ورته وایي ما ملګرو ته ویلې که الله موږ ته ووایي چې ای بنده تا کوم بهترین عمل کړی چې د هغې په ته امید ساتي چې زه هغې په وجه باندې به بچ شم ما ویلې زه به ورته ویم چې ارجل عمل هو الرجاء یا الله کوم عمل چې زه ډېر امید ساتم چې به بچ شم هغه دا ده چې تا نه امید ساتم همدغه عمل مې دی ایمان چې دی الرجاء والخوف دواړه دي د الله نه به امید هم ساتي او د الله نه به یېرېږي هم دواړه دا چې ته د الله نه یېرېږي دا ګناه نه کې دغه نه کول دا ایمان دی دا سترګې دې کنټرول کړي داسې او قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله دوی لاندې نظر اچوه چې کله نامحرمه وویني نامحرمه زنانه دې په لار کې ولیده نامحرمه زنانه دې په کتاب او کاشي کې ولیده نامحرمه زنانه دې په اخبار او خبرنامه کې ولیده نامحرمه زنانه دې په خبرونو او په فیسبوک او فسادبوک کې ولیده او په واتساپ کې او په یوټیوب کې او په ګوګل کې دې ولیده نو چې ته د دې نه ځان بچ کې ویریږي د الله نه همدغه ایمان دی همدا ایمان دی دیو جنا د ایمان الایمان کجناحی الطیر امام احمد فرمایي رحمه الله وی ایمان چې دی د مرغو دو وزرو په شان دی لکه مرغه چې د مرغو چې دو وزرې برابرې یو شان دی مساوات پکې نو ستا ایره او دغه رنګه امید دواړو کې به مساوات وي البته د صحت په حال کې به ایره غالبې او د بیمارۍ په حال کې به امید غالبې هغه جدا خبرې دي
نو دارنګه لکه څنګه چې مرغه په یو وزر نشي الوځي، نو ته ځان ته په رجا او امید ساتلو نشي بچ کېدی او ځان ته په ایره باندې نشي بچ کېدلی، بلکې دواړو امید ساتي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يرجون رحمته ويخافون عذابه. الله وإذا مؤمنان كل رب رابري الله دا دعاګانې کوي او الله دا ذریعې تقرب حاصلې چې نیک اعمال دي، وسیله الله ته غواړي چې نیک اعمال دي، دعا دي. دا ولې داسې کوي؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه. ځکه چې د الله د رحم امید لري چې جنت دی، بخښنه د الله ده چې الله به مې وبخي. دا مازدیګر مونځ کوم او په ډېر اخلاص سره یې کوم او په ډېرې مینې سره یې کوم الله ته او په ډېرې ایرې سره یې کوم د الله نه، او امید می دا دی چې الله می د عذاب نه بچ کی، او امید می دا دی چې الله می د جنت حقدار کړي. من صلى البردين دخل الجنه. دو منځونه چې چا وکړه الله نبی فرمایي چې په یو ټیمونو کې دي چې سحر او دغرنګا مازیګر دی یار مازیګر او ماخستان دی، او الله نبی فرمایي دخل الجنه، الله به جنت ته بوزي، جنت ته به الله نه باسي. نو دا یو عمل کې د الله نه امید ساتي چې الله ما په دې باندې بچ کی. يرجون رحمته ويخافون عذابه. او کله الله په یو عمل به انسان بچ کی، یو عمل باندې، خو چې دا عمل ډیر انتهایی زیاتې مینې سره د زړه نه راوځي، ډېرې مینې سره د الله سره مینه ډېره زیاته ده او د الله لپاره اخلاص ډیر زیات کوي، او دارنګه د نبی طریقه پکې زیاته پرته ده. نو په یو عمل دی الله بخي، او الله ډیروالي ته نه ګوري، ګوره الله دې ته نه ګوري چې دې بنده څومره ډېر وکړو، الله دې ته ګوري چې دا عمل څومره په اخلاص او په مینې سره را د دې زړه نه او د دې خولې نه او د دې لاسونو او د جوارحو نه صادرېږي. لم يسجد لله سجدة ودخل الجنة. احد جګړه روانه او یو کس راغلو ایمان یې راوړو، او د احد جګړه کې شهید شو لاړو. ځینې علماء وایي چې د هغه نوم قصیرم ابن عبد الاشهل او ایمان یې راوړو او جګړه روانه او شرکت یې پکې وکړو، او د سجدې لګولو ټیم ورته میلاو نه شو چې سجده الله ته ولګي، ځکه شهید شو لاړو. الله نبی وفرمایل الله ته یوه سجده هم ونه لګوله او الله جنت ته بوتلو. الله اکبر. دیو ویل چې د کله ما او تا کله عمل کوو، ایمانیاتو سره تعلق ساتو، ایمانیاتو کار کوو، نو ډېر زیات په مینې سره هغه عمل وکاري، ډېرې مینې سره، ډېر خلوص سره او ډېرې اتباع نبوي سره، چې کله دا شیان اعمالو سره ملاوي نو بیا یاد ساته چې رب العالمین به په دې یو عمل انسان بخي. ځکه د جنتیانو صفت الله دا بیانوي چې هغوی اعمال مینې سره کوي. قرآن فرمایي که نه انما نطعمكم ويطعمون الطعام على حبه
مسكينا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. الله إذا جنتيان قلنا عزيم إنسانان كذا ولي خلق باند خوراک او طعام خوري مسکینانو یتیمانو بندیانو باندې او د الله لپاره کوي او على حبه سر دا عمل کوي على حبه یو تفسیر دا دی چې د دې عمل سره ډیره زیاته مینه ده دا طریقه د ورکولو ډیره ناشنا زیاته ده مسکین ته چې ورکوي دا د ورکولو طریقه یې ډېره اعلی ترینه او بهترینه ده یا علی حبه معنا د دې عمل سره یې محبت دی یا علی حبه دې مال سره یې محبت هم دی او سره د دې نه چې مال خوښ دی او بې جب کې نه یې ساره یو چا ته ورکوي د الله په لار کې ورکوي دیو جن مؤمنانو مسلمانانو نو ایمان دا درې شیانو نه جوړ دی ایمان د خولې د اقرار نه د زړه د تصدیق نه او په نورو اندامونو باندې د عمل نه ایمان زیاتیږي په نیکو اعمالو سره ایمان کمیږي په ګناهونو سره او چې څومره د ګناهونو په ډنډ کې غوټې وهي هماغومره به ایمان درنه کنګالېږي او درنه به الوځي څومره چې ستا رابطه او تعلق د معاصي او د ګناهونو سره وي هماغومره ستا ایمان کې نقصان او تاوان راځي او چې څومره ستا تعلق او ایمان رابطه د نیکو اعمالو سره وي د نیکانو خلقو سره ناست دی وروسته به یو څو اسباب ذکر کړو انشاءالله چې ایمان په څه باندې زیاتېږي څومره چې ستا تعلق او رابطه د نیکو ښو مجالسو سره وي او د نیکانو سره وي او د نیکو اعمالو سره وي هماغومره ستا ایمان کې ترقي او اوچتوالی راځي ورنه دې کله تجربه کا کله ستا د ایمانیاتو سره دومره مینه وي چې ته الله ته سجده لګې چې ته وایې ای ربه چې دا کندې مې د دې ځمکې نه اوچت کړی نه وی څومره عزت دی په دې کې الله په دې کې څومره خوند دی او ذایقه ده الله دا خو د ګرګینو او د شاتو مرکز دی دا سجده الله دې کې لا څومره خوند دی ای ربه دا په هغه وخت کې چې ستا تعلق د ایمانیاتو سره او د نیکو اعمالو سره او د نیکانو خلقو سره او د ښو مجالسو سره وي او تجربه یې کا او کله به داسې یوه سجده به یو صورت ویل یو سجده ویل کول به در باندې داسې بوجي بوج نو په دې وخت کې ځان متوجه کړه چې زما باندې څه چل شوی دی دا ولې داسې کېږي مصطفی السباعي او کتاب لیکلی هغې عنوان دی علمتني الحیات علمتني الحیات زندګۍ ما ته څه ډېر شیان وښودل او تعلیم یې راکړو دا زندګي خپله تعلیم دی دیو جن مؤمنانو مسلمانانو مونږ ایمان زیاتیږي او کمیږي ډېر اسباب دی د ایمان د ډېروالي یو سبب دا دی الحب لله والبغض في الله او غواړي چې ایمان د کمال درجې ته ورسیږي نو محبت خلقو سره د الله لپاره کوه د الله لپاره محبت کوه او د الله لپاره بغض او کینه کوه محبت د دنیا لالچ لپاره مه کوه د چا سره مینه او محبت او بغض او کینه هم د دنیا لالچ لپاره
او نور ګټې د دنیا لپاره مه کوه بلکې زړه کې به الله ساتي. الحب لله والبغض في الله. او دا چې ناشنا خوی دی ګورې 380 نمبر کې امام البانی رحمه الله سلسله صحیحه کې حدیث راوړی د الله نبی فرمایي علیه الصلاة والسلام من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. الله نبی فرمایي علیه الصلاة والسلام چا چې مینه د الله لپاره چا سره وکړه او چا چې کینه او بغض چا سره د الله لپاره وکړه او چا چې چا ته څه ورکړه د الله لپاره یې ورکړه او چا چې چا نه څه منې کړه د الله لپاره یې منې کړه الله نبی فرمایي فقد استکمل الايمان دی انسان ایمان مکمل د ایمان مکمل کو کمال ته ورسولو چې څلور خوینه موتا کې راشي. الله لپاره محبت زموږ معاشره کې څومره فساد دی ګورئ نه وقو طلبه و آرام کېنې د قرآن او حدیث د باغچې ګلانو کېنې بچې او د زموږ معاشره کې څومره فساد روان دی. معیار د دوستۍ معیار د خپلولۍ معیار د آنا جانا د راشه درشه د مړي ژوندي او دغه رنګه دا ټول معیار څه دی مونږ دنیا ګرځولې ده بس خلاص دنیا مونږ معیار ګرځولې د دنیا ګټې او فایدې. یو ډېر تقوادار سړی وي نیک سړی وي طالب العلم وي عالم وي استاذ وي د قرآن حافظ او قاري وي مونږ د هغه سره مینه محبت نه وي الا ماشاءالله مګر لږ خلک او یو سوټې بوټې وي په مخ به یو کار ویښته هم نه وي ګیره به یې خورایلي برېک به یې خورایلي وریځې به یې خورایلي او دارنګه او ټول به داسې لکه د انډې نه چې بچې راووځي ټول به دغسې خو لیکن زه به هم ورته ټیټېږم ته به هم ټیټېږي ټیټو پاس به زما او ستا لرې نه جي سلام علیکم سلوټ وکړو ورته احب لله نه دی دا احب لله نه دی حب لله دا نه دی مؤمنانو مسلمانانو. او الله نبی فرمایي چې المرء مع من احب د چا سره چې زما او ستا مینه قیامت کې به الله ما او تا هغه سره راپاڅوي. د چا سره چې د چا مینه قیامت کې به الله ورسره کوي. نو خپل معیار وګوره چې زما او ستا مینه د چا سره ده زما او ستا محبت د زړه د چا سره دی نو هماغه نتیجه خپله راوباسه بس خپله دیو جن مؤمنانو مسلمانانو ورو الحب لله د الله لپاره محبت کول ګاونډی چې د ارضي دی خدای وکړي چې د مشرق دی او د مغرب دی په دې معیار باندې ورسره مینه محبت کوه چې دا زما ګاونډی دی او الله نبی ویلي دي چې چا په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان دی نو ګاونډي سره د ښه وکړي او احسان دی بس دا معیار ګرځوه بس خلاص داسې مه وایه چې تربور مې نه دی او عزیز مې نه دی او دغه عقیل مې نه دی او فلان مې نه دی او فلان مې نه دی. معیار الحب لله او په اندی محبت دا ولې عظیم عمل دی ځکه چې الله منځ کې دی تعلق منځ کې څه شی دی الله لپاره دی او بل کسی کی تعلق دنیا ده او اقتدار ده او دارنګه حسب و نسب ده هغه ډیر معمولی ادنا شی دی د الله مقابل کې هر څوک او هر شی چې شی دی. ورضوان من الله اکبر علما فرمایي وی قرآن ویلي چې د الله رضامندي اکبر دا ډیره عظیمه ده
مفضل ذکر کړو مفضل علیه ذکر نه کړو چې د الله رضامندي غوره ده د چی شي نه د چا نه وی د هغې مقابل کې داسې مفضل علیه شته نه چې ذکر کړی شي چې کوم شي نه د الله رضا او د الله مینه او د الله محبت د هغې مقابل کې چې شی نشته دیو جنا الحب لله او دې تجربه کړه چې چا سره یو نیک انسان ته ستا ورسره مینه ده د الله لپاره والله ایمان کې د انقلاب راځي انقلاب ایمان د دغه طرف ته منډې وي غرب شي غرب صرف چې الله دې زړه کې دی بس خلاص او والبغض فی الله او خلق سره ورانم د الله لپاره ده د الله لپاره ورانم د الله لپاره په دې باندې ایمان زیاتېږي دې وجه د اسلام د اصول موالات او معادات دواړه دي موالات دوستی د الله دوستانو سره او معادات دشمنی د الله دشمنانو سره او به د الله دوستانو سره دوستی خپله اندازه لري چې څومره د الله ډېر نږدې مخلوقي بندی نو ستا به ورسره دوستي ډېره مضبوطه هغه درمیانه محبت او ولی نو ستا دوستي هم درمیانه ورسره او هغه که ادنا ولی د الله ادنا دوست دی د الله ادنا دوست دی او نیک بنده دی نو ستا ولایت هم ورسره ادنایي وي په اندازې د ولایت د الله سره او مینه چې الله سره څومره ده ستا محبت هم هغسې بچي دي ستا پنځلور بچي دي ګوره پښتانه وی د لاس ګوتې ټول یو شان ته نه دي وی د لاس ګوتې یو شان ته نه وي او حقیقت دی دنیا په لحاظ سره تقسیمات عدل عدل یو شان ته کې فاتقوا الله واعدلوا بین اولادکم الله نبی فرمایي الله نو ویلي نعمان ابن بشیر وی ابو عبد الله نعمان ابن بشیر الانصاری رضی الله عنه ابو داود کې حدیث دی وی ما ته پلار وایي چې تا ته یو باب د نورو ورونو جدا در کومه او وی مور مې ورله وویلې چې که ورکې نو خو نبي علیه السلام ورباندې ګواه کا شاهد کا نورو بچو نه ورکوم وایي تا له در کومه هغه نبي علیه السلام ته راغلو وی د الله نبي زما پلار بشیر داسې وی بشیر راغلو نبی علیہ السلام ته وی دی نعمان دی ورکوم نور دی نه ورکوم الله نبی په دې ګواه شه نبی علیہ السلام ویلي لا اشهد علی جور په ظلم باندې زه ګواهي نه کوم دا په ظلم دی چې یو بچي له یو شی ورکې د دنیا او بل نه ورکې د دنیا په لحاظ سره تقسیم به هغه شان ته کې چې الله کړی هغه ختم خو لیکن د ظلم مینه دې یو سره ډېره ده ولې دا یو ډېر نیک دی محبت والا دی او د الله او رسول سره مینه ډېره ده صالحه بنده دی دا بل نافرمانه دی طبیعي خبره دا ده که چېرته ستا ایمان کې احساس او ژوندی ایمان ستا او زړه دې ژوندی د طبیعي خبره ده چې نیک بچی سړي ته ډېر زیات ګرانې وي چې څومره نیک دي هماغومره ډېر ورته ګرانې وي عام مؤمنان داسې دي یو سړی به د مشرق او د مغربي د علماو په تاریخ کې راځي دوی سره به طلباو څوک د مشرق او د مغربو دا د خپل بچي نه به ورته ډېر زیات ګران طالب العلم او بچي ته به دومره توجه نه ورکوله ځکه چې بچي نه به دا طالب العلم ډېر نیک و صالح و محبت به ورسره ډېر الحب لله والبغض فی الله او بد ګڼل د الله لپاره دي بیا د الله نبي فرمایي چې واعطى لله چا ته ورکړه د الله لپاره ورکړه د چا لپاره کې د الله لپاره په دې ستا ایمان زیاتېږي الله نبي فرمایي علیه الصلاة والسلام ومنع لله د الله لپاره یو شی منې کې د چا نه چې دا د الله دشمن دی او دا شی نه ورکومه او یا په دې شی باندې نافرمانی کوي او نافرمانی کې استعمالوي لذلک دا نه ورکومه دا منع کول د الله لپاره هغه ایمان دی
دیو جن مؤمنان مسلمانان ودي الحب لله والبغض في الله سره ایمان کی کمال راضی زیادت راضی طاقت راضی او دویم سبب چې ایمان ور سره زیاتیږي او ډیریږي السمع والطاعه چې مون دې صفت د سمع او طاعت راشي چې خبره واورو او عمل کې راولو ایمان په دې باندې سوا کیږي السمع والطاعه د مؤمنانو صفت کې الله ذکر کوي انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا د مؤمن خوی دا دی الله فرمایي چې د الله او رسول خبره ورته وشوه نو بس دا وایي چې سمعنا واطعنا یا الله مونږ په ومو واورېده یا الله مونږ یې عمل کې راولو رب العالمین چې کله دا مسله ورسېده او پوه شي چې په دې کې زه خطا یم او درته ورسېده چې مسله خلاصه داسې ده نو سمعا وطاعة بس ختمه شوه خبره او کله د حدیث ورسېدو عمل کې راوله مسند احمد کې روایت دی سعید بن مرجع یو حدیث بیان کړو او وی ویل نبی علیہ السلام فرمایي نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې من اعتق شخصا وی الله نبی فرمایلی دي چې د یو مؤمن غلام نه یو عضو آزاد کړه د هغه هر عضو مقابل کې به الله دا دونه آزاد مؤمن دی آزاد کو مرید دی غلام دی او تا د غلامین آزاد کو یا وینځل د وینځتوب نه دی آزاد کړه د هغه هر بدن هر عضو مقابل کې به الله ستا بدن دونه آزاد چې کله دا حدیث واورېدو مسند احمد کې دا روایت دی چې وکانا علی ابن حسین جالسا علی ابن حسین ناس چې دا حدیث واورېدو او وی ویلي یا سعید ابن مرجع انت سمعت ابا هريره يحدث هذا الحديث دا ابو هريره رضی الله عنه اوریدلی چې دا حدیث بیانولو چې نبی اسلام داسې ویلي هغه ویلي او ما بالکل اوریدلی د ابو هريره رضی الله عنه چې داسې حدیث بیانولو وی د دې سړي ویلي ادعوا لي مطرفا د غلام دا غو مطرفو وی هغه راوبري आवाज ورته وکړي چې راغلو ورته ویلي انت حر لوجه الله ذات الله لپاره آزاد شوی ویو حدیث راو سم دستی عمل کې راو استفاع سم دستی موږ درس ویلي بخاری موږ سره یو سپینګری بوډا ناس په درس کې شیخ اقبال امیدو الله دې جنت الفردوس ورکړي اوس وفات شوی دی نو البته دا حدیث راغلو بخاری کې چې نبی علیہ السلام کدو وخو او بدی کې به غوښه چونه به خورلو دا د الله د نبی وخو دا بوډا سحر ما درس کولو دا حدیث واوري درس کې رسول ناس کو نو بیگا ما چې شو ما خام شو د دروازې په وره ټک 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 او دا خپل راغلو دا بوډا دروازې نه لوړه او دا سې لوخه لاس کې نیول او کدوې په کډه او وخه په کې چولې دا ما د خیر څه چې وولي وی تا سهار حدیث ویلي چې د نبی اسلام دا خو به ما وی چې زنه په عمل کوم راځه او وی ما وی چې راځه زنه په عمل کوم او تا ته راوړو چې دا واقع پیګو کړه او ما وکړ یو عمل کړي او دا مثلا ما په څومره بیانونو او درسونو کې دا سره یاد کو او په څومره بیانونو او درسونو کې ما د دعاګانې کړې ما وایي چې الله د جنت الفردوس ورکړي په یو حدیث عمل کړی دی ګوره دا هغه مینه الله زما زړه کې واچوله دا ولې ځکه چې هغه کې سمع او طاعت سمع او طاعت چې د الله نبی حدیث او خبره یې واورېده سمدستي عمل کې راوسته هغه وخت وفات شوی ډېر کلونه کېږي چې وفات دی اوس
او زه چې یاداش کوم چې کوم درس کې کوم او جمعه کې یاداش کوم به الله دې وی بخي جنت الفردوس ورکړي او دا ملګری چې ناس دا به امين وي دا یو حدیث باندې عمل انسان لپاره څومره لوی سبب د خیر جوړیږي دیو جنو ځان کې د سمع او طاعت په مصعب ابن عمر موافقه کې روایت ده د هغه یو غلام خادم هغه له وهله بلغ انس بن مالك ان مصعب بن عمر انس بن مالك دا خبر ورسېده چې مصعب خپل هغه قرآن والے دی فجاء إليه وقال يا مصعب أما سمعت فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين فوضع خده على الأرض حديث کې راځي چې مصعب چې انس ابن مالک رضی الله عنه خبره ورسېده ورته ای مصعب دا زمون په باره کې هغه انصاري او د انس ابن مالک هم انصاري او انس ابن مالک اوچت صحابي دی دا تاسو پیژنئ محمد ابن سیرین د جنازه کړې وه زه وصیت کړی و چې زما جنازه د محمد ابن سیرین وکړي او محمد ابن سیرین دې وخت جیل کې و او خلکو په جیل کې اچولو د خلکو تحفې نه اخیستې دا یې چیني کړی و سرکټر جیل کې اچولی و نو بیا ده وصیت کړی و چې زما جنازه د محمد ابن سیرین وکړي نو هغه یې د جیل نه راوویستو او رایوستو او د ده جنازه یې وکړه او بېرته جیل ته ننویستو نو انس ابن مالک ته نو پسې ورغلو ورته یې ویلې دا مصعب ته یې ویلې دا زمونږ په باره کې د نبي علیه السلام وصیت نه دی اورېدلی چې نبي علیه السلام فرمایلي دي چې انصار کې څوک احسان کوي ښه کوي نو تاسو هم ورسره ښه کوئ او چې څوک خطایي کوي تاسو یې معاف کوئ خیر دی او دا چې ستا خادم انصاري دی هغه ورته وایي د نبي علیه السلام خبره سر په سترګو منظور بالکل داسې نه وایي چې راشه دا خبره زه د یو مولي صاحب په تله کې ورواچوم چې دا فټ ده او فټ نه ده هغه دا ونه ویلې مصعب دا ونه ویلې راځه د چا په یو تله کې ورواچوم هغه وویل چې نبي اسلام داسې ویلي او دا غلام معاف شو بالکل او سر یې په ځمکه داسې کېښودو د ډېرې عاجزۍ نه او د خپل اننګې کېښودو په خاورو باندې د نبي اسلام خبره وه دیو جنا کله چې سمع او طاعت ما او طاعت کې وو په دې وجه به زما او ستا ایمان زیاتېږي چا درته خبره وکړه روانې ګلار کې پنسي لاندې راکاږي او شیخ ابو معاذ صاحب درته خبره وکړه چې ګوره نبي علیه السلام ویلي چې د چا پنسي د ګیټونه ښکته یې لاندې هغه خپې به الله جهنم کې اچوي عمل کې دې راوستو ایمان دې د غر په شان ته غټېږي او که ودې ویلې مړه تاسو ټول اسلام او ایمان په پنځو کې راوستلی او دومره بډې موالې څه خټې بټې خو نه کوئ څه چل دی او ځینې خلک په سنتو باندې عمل نه کوي خو ټوکې ورپورې کوي استهزا کوي خیال کوئ عمل نه کوي الله را توفیق غواړه چې عمل توفیق درکړي چې استهزاء او ټوکې کې انتهایی خطرناک عمل دی انتهایی خطرناک او الله به در ناراضه شي داسې نه چې خاتمه دې خرابه شي او قانون دا دی چې څوک هم د نبي سنتو او طریقو ته په سپکه سترګه ګوري الله هغه ته حسن خاتمه نه ورکوي دنیا تجربې دا ثابته کړې ده هغه ته ښه خاتمه الله نه ورکوي نبي سره مینه نشته نو څنګه به الله حسن خاتمه ورکوي دیو جنا حسن السمع والطاعه په دې باندې ایمان زیاتېږي مؤمنانو مسلمانانو الله دې موږ ټولو ته توفیق راکړي او چې کار وکړو مخکې له دې نه چې موږ الله ته ورکړو چې څه کړي سفیان فرمایل چې
چې اعقل الناس من انار قبره قبل ان يسكنه ان يدخله وارضى ربه قبل ان يلقاه وان يصلي الجماعه قبل ان يصلى عليه. سفیان کو فرمایلو خیال انسان هغه دی وی اعقل الناس کو خیال څوک دی؟ هغه انسان دی چې مخکې د دې چې قبر ته څوک نه باسي د مخکې نه بجلی تېره کړې قبر ته قبر کې مخکې نه ترانسفارمر فعال کړی هغه څه شی دی؟ بجلی ایمان مخکې لېږلی اعمال صالحه یې لېږلي سبحان الله یې لېږلي الحمدلله یې لېږلي لا اله الا الله یې لېږلي مسکین او فقیر سره یې احسان لېږلی الله لپاره یې محبت لېږلی الله لپاره یې بغض لېږلی او دغه الله لپاره یې ورکړه لېږلي الله لپاره یې منع لېږلي سمع او طاعت یې لېږلی انار قبره قبل ان يدخله او ډېر هوښیار هغه انسان دی وی چې الله راضي کي مخکې د دې نه چې الله سره ملاقات وکړي او ډېر هوښیار هغه انسان دی وی چې د جمع مونځ وکړي مخکې د دې نه چې اعلان وشي چې د فلاني جنازه ده واذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول. قبور چې بار څوک یې په دې پوه شه چې یو ورځ به تام خلک په اوبو باروي. په دې وجې مؤمنانو مسلمانانو کې ایمان ډېر لوی بحر او سمندر دی. موږ د دې باره کې موږ سره معلومات نه وي. تاسو د علماو بیانات کړي دي الحمدلله. دغه لږ مختصر بیان زما الله دې اول ما ته او بیا تاسو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته د عمل کولو توفیق ورکړي او الله دې موږ ټول ته ثبات د ایمان راکړي. الله دې موږ ته د ایمان حلاوت او خوند نصیب کړي او استقامت دې الله دې راکړي او حسن خاتمه دې الله موږ ته راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد محترم طلاب العلم ومن تلقي ولجلس مقابلة كراجي أولاد بيانات يا بالدروس فقط من حديث أحاديث كرات ومسائل ومنكرون دغه لپاره چې سره په طریقان او تاسو سره جوړ شي او دویم زموږ تاسو اسانید مضبوط شي. عبد الله بن مبارک رحمه الله فرمایي الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دین دی چېرته دین کې سند نه خلکو بړې خبرې په دین کې د سند په نوم باندې راغلي. الله عز وجل دې امت ته فضیلت او شرافت په سند باندې ورکړی دی. داسې استادانو مشایخو محدثینو باندې چې موږ خیانت کوو د هغه مقصد دا دی چې موږ خپل سند برابر کړو. په دې وجه باندې موږ انشاءالله مخکې به د خیرات د فتوحې تسعود 9 کتابونه انشاءالله دې خیرات به کړو او د هغه نه وروسته انشاءالله شیخ حفظه الله موږ ته اجازه راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. وبأسانيدكم حملكم الله تعالى إلى مشايخكم رحمهم الله تعالى بأسانيد متصلة إلى الإمام
البخاري رحمه الله تعالى في كتابه. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي. وبه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكرها فهجرته الى ما هاجر اليه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم محترم شیخ صاحب اور عظیم حدیث کے اور دیکھیں تقریباً مسلم علماء فرمائی احمد وغیرہ کے اسلام کل اصول بری کے بارے میں پوری انما الاعمال بالنیات اور دیوجی نے محدثین اکثر محدثین کو ابتداء کتاب کے راوی اور حکمت ابتدائی کی تصدیق نیت اصول باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالربيع، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وفيه قال: حدثني أحمد بن إسكاب قال حدثنا محمد بن زيد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمه الله الكتاب تفسیر بری اعلی و ناشنا حدیث باندې چې الله نبی فرمایي: کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. او دې کې ډېر حکمت دی او چې کتاب کمال ته ورسېدو نو زما څه کمال نه دی، نقصان والا یم او کمال والا الله دی. سبحان الله، الله دې د بچیا نه پاک دی او مخلوق نقصان دی او مخ دی. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى مشايخكم رحمهم الله بأسانيد متصلة إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى قال: بعون الله نقتدر. قال: كتاب الإيمان باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: بعون الله نقتدر وإياه نستهدي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من
قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. وانطلقت انا وعبيد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وسالناه عما يقول هؤلاء في القدر ووفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاختلفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتكفرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر انف. قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاهلهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد شعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع الحديث. امام مسلم رحمه الله किताब ईमान की awalnya hadis ada muta'alliq awalnya wajah dari iman arkan seperti rukun jadi agar iman tafsir bandhe awal hadis Jibril awalnya zikr fi annam taqdir muta'alliq Allah nabi tadhkira ya Allah. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تقيم الصلاة وتقيم الصلاة mana kita boleh sarna وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة. أنه في المضارع الآخرين وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. عشان سواه وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الرسول الجهاد في المزارع داخلي أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. باب في قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عشيم عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم قسما
إن هذان خصمان اختصموا بربهم إنها نزلت في الذين فرضوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي بشر عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث وشيبة. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى مشايخكم رحمهم الله تعالى بأسانيد متصلة كتاب إلى الإمام أبي داود رحمه الله كتاب الطهارة وبه باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعده. باب في الرجل يسب الدهر. وبه قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان وابن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذي ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار. قال ابن الصرح عن ابن المسيب فكان سعيد والله اعلم. وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى مشايخكم رحمهم الله تعالى الى الامام الترمذي رحمه الله ابواب الطهاره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل الصلاه بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابو عوانة عن سماك بن حرب حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مسعد بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة بغير. قال عناد في حديثه الا بطهور. هذا الحديث وصف في هذا الباب واحسن. وفي الباب عن ابي المليك عن ابي وابي هريره وانس وابو المليك بن اسامه اسمه عامر ويقال زيد بن اسامه بن عبيد الحزني. حدثنا هارون بن مسدد علقمه الفروي المدني قال حدثني ابي عن هشام بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد حرم الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ومن التقي فاجر شقي والناس من آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن صحيح وهذا صحيح عندنا من الحديث الأول. وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حديث ابي عامر عن هشام بن سعد. وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى مشايخكم رحمهم الله تعالى باسانيد متصله الى الامام النسائي رحمه الله قال في كتابه كتاب الطهاره تعبير قول الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغسله بوضوءه حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال ابانا جرير قال كان شبرقا لا يشرب الا الماء واللبن. وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى مشايخكم رحمهم الله تعالى باسانيد متصله الى الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى قال في سنته باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن الاعمش عن السائل عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا له منزلان منزل في الجنه ومنزل في النار واذا مات فدخل النار وليس في الجنه منزله فذلك قول الله تعالى اولئك هم الوارثون. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى الى مشايخكم رحمهم الله تعالى بأسانيد متصله الى الامام مالك رحمه الله تعالى قال في كتابه باب وقود الصلاه قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه عروه بن الزبير فاخبره ان المغيرة بن شعبة اخر الصلاه يوما وهو بالكوفه ودخل عليه ابن مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. الكتب الستة موضوع إلى الإسلام إلى الإسلام الإسلام بارك الله فيك عبد الله أبو فؤاد عبد الله سيدنا قراءته ما شاء الله يتمتع أو الكتب الستة موضوع إلى سماوات جماعة الأستاذ محمد بن عبد الله الشجاعي سيبرقينا أو دير أعلى تاريخ سنة الحمد لله واسطين بدرير الكبير أو على الشرط بعد معلومات إلى زرع قليلا وأنا يمكن وصلاة الله يقول لك ويقول نور ونور بشأن استماع قليلا والنور أولين الرمي شرط من الإجازة شارك استماع قريدا كحاضري أو قولوا إبلاغ وسائل من استماع قري أولين سماع الإجازة إن شاء الله. جزاك الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم. Semoga dengan hasil masyarakat yang kita alami, dan program